سلام او مینه ومنئ ستړي مه شئ د بادامو وطن چینل درنو لیدونکو هغه څوک را سره میلمه دی چې د افغانستان لپاره یې د نړۍ په هر ډګر کې سترې بریاوې ترلاسه کړي دي د افغانستان هغه اتل چې د وطن او د ولس لپاره یې نوم هسک ساتلی هغه څوک چې موږ او تاسو ته زیات وخت خوشحالۍ راکړي دي د آزادو سیالیو تکړه لوبغاړی د افغانستان په کچه ځلیدونکی لوبغاړی حتی د نړۍ په کچه ځلیدونکی لوبغاړی احمد علي هوتک را سره دی هوتک صاحب ستړی مه شئ من احمد صاحب سلام تاته او ستا د چینل ټول لیدونکو ته په دې چې ښه اوسئ ډېره مننه کوم ودان تاسو ښه راغلاست هوتک صاحب کله مو چې وروستۍ سیالي د روسي سیال سره وکړه هغه وخت کې تاسو څه ناڅه ژوبل شوي وئ احساس مو څنګه و په کومه جذبه بیرته ښه ورغېدئ تر څو پورې یو ځل بیا سیالیو ته راوګرځئ ډېره مننه باور وکړئ کله چې لوبه خلاص سوه ما وګټله هغه وخت کې لږ زره ما باندې تکلیف مې ډېر و چې باید شفاخانې ته ولاړ سم وروسته له شفاخانې یا یوه ورځ مې سترګه یوه شپه بنده وه پړسېدلې وه نور په دا یو سترګه د ولس خوشحالیانو خپلو خوشحالیانو احساس مې دا نه کوو چې زه ژوبل یم هغه وژوبلومه خو درد احساس مې نه کوو درد کې م خوند و په دې دلیل چې هغه درد د دې لپاره و چې خوشبختانه د خدای پاک په فضل ما افغانستان ته خوشحالي ورکړې وه یو بل سوال که وکړم دغه د خپل تمرین په اړه که راته ووایئ د ورځې څو ساعت تاسو تمرین کوئ او تر څنګ یې هغه خپل خوراک په کوم ډول دی تر څو پورې وکولی سئ ښه تیار اوسئ دا به هم یو ځانګړې ستړیا وي سل په سله و دونه زحمت موږ تمرین کې بس و 5 بجې سهار نه تر 8 بجو بیا ماسپښین تقریبا یو نیم ساعت 2 ساعته یو ساعت څخه ډېر بیا تمرین کوو بیا سهار د 5 بجې 3 ساعته نو دا زموږ روزمره تقریبا چې کله مسابقه م نږدې کېږي د 5 نه تر 8 ساعتو پورې موږ تمرین کوو هغه تمرین ډولونه که چېرته د خپلو ملګرو سره شریک کوم چې هغه د فری فایټ کشران لوبغاړي دي چې کوم ډول یې کوئ مثلا جیم ته څومره وخت ځئ رننګ څومره کوئ یا کله کله موږ غرختنه ګورو هغه څومره ورته مهمه ده سټمنا دپاره د انرژۍ لپاره هغه اوس داسې حالت کې چې موږ عارف خپل ګورو چې د څه رقم ستراتیژي جوړو دا بوکسر دا بوکس مان خپل ډېر کار کوو یا پښونه هغه د پښو باندې ډېر کار کوو نور نظر د عارف ته هغه تمرین بیا موږ ورته جوړو او ورسره څنګ کې منډه همیشه کوو د نفس لپاره چې باید نفس هم جوړ اوسي لا ډېره او د خوراک دې ویلې کله چې موږ مسابقې تقریبا 2 میاشتې به ووایم درېیم ورځې خو 2 میاشتې مطلق غوړي بوره مالګه کم مالګه کمه نور وریژې وچه ډوډۍ د ټول نه فریض دا زړه م داسې لکه مریضانو غوندې یخنی ماهي چرګ غوښې زړه مې رقم وتی خو دا تعاملوو بیا د دې لپاره چې فایټ کې دې نتیجه خط ګورو دا د دې لپاره چې خپل ولس ته د خپل وطن هغه ښه استازیتوب د ځان تیار کړي تر څو پورې وکولی سي لا ښه استازیتوب وکړي خلک ډېر زیات ګرځېږي په ښار کې چې کله تاسو راوځئ خلک انځورونه در سره اخلي ویډیوګانې در سره جوړوي حتی ستاسو انځورونه په ټولنیزو رسنیو کې په خپل پروفایل باندې لګوي توپیر په همدغه ځای کې دی چې تاسو د دوی لپاره ځانګړي یاستئ نه کوردان بس نه هیله کوم صدقانه یو خبره به وکړم په دې خبره زه بیخي باور لرم هېڅ وخت د یو چا نه ځان غوره نه بولم ټول منه غوره دي او ټول موږ انسانان یستو یو شی یستو خو دا چې زه خدای پاک دې وسیله ګرځولی یم چې زه ورزش وکړم وسیله د یو خوشحالۍ د افغانانو ګرځولی یم په دې ډېر شکرګزاره یم او په دې افتخار کوم وروستۍ سیالۍ باره کې معلومات مینهوالو ته ورکړئ چې تیاری مو په کوم حال کې دی ورته او تر څنګ دغه سیالي څنګه ارزوئ د دې هغه وروستي معلومات راته راکړئ او مننه کله چې دا سیالي مې خلاصه کړه نو ما ډېره وخت دمه ونه کړه فقط 2 هفتې چې هغه م د ډاکټر په مشوره چې زه باید تمرین ونه کړم بیرته تمرینات راګرځېدلی یم تمرین خپل کوم پخوانۍ امادګي مې ده لا چې یو میاشت وخت لرم ډېر زحمت لا باسم نو وروستۍ سیالۍ مې ډېره مهمه ډېره متفاوته سیالۍ همیشه انسان باید حرکت وکړي خدای پاک وایي چې ته حرکت وکړه زه حرکت کوم نور دا یو تاریخي سیالۍ ده هېڅ لوبغاړي د افغانستان شاید د ډېرې ملکو داسې نه یې کړي چې هغه خپله رشتې نه علاوه بله رشته کې مسابقه وکړي
ولې د زما د دغسې یو ښه پیشنهاد د روسیې لخوا اوس ما ورته لبیک ویلې. وروستۍ سیالۍ مې طلا په بوکس کې ده، پروفیشنل بوکس کې ده، او سیال مې د اذربایجان نه ده چې خریګاټ هم لري او تیار هم ده. خو فایټ ده، داسې نه چې زه وایم زه ضعیف یم هغه قوي ده، زه هم قوي یم هغه هم قوي ده، نو ګورو څوک به یې وګټي. یوازې د څو ثانیو خبره ده چې څوک مخکې راځي. خو دا یو چیلنج واقعیت سره دی چې یو څوک آزادو سیالیو کې ډېر مهارت لري، د بدن ټول غړو نه په هغه اپټ کې مقابله کې استفاده کوي، اوس یوازې بوکسینګ کوي. زما سره هم دغه سوال و چې تشویش ته موږ ته چې څه به ورسره کېږي. البته ستا په ځان باور ډېر لوړ ده، د خلکو دوای بیخي زیاتې دي، خو بیا هم دې لپاره باید ته یو ځانګړې تیاري ولرې. ځانګړې تیاري مې شروع کړې ده چې په افغانستان کې استاد وحید رسولي ده، او په لنډ وخت کې له خیره مسکو ته ځم. باقي تمرینات مې هلته د بوکس ښه استادانو سره مخ ته بیایم، او ما مربوط هغه شی راځي چې زه به ډېر زیات زحمت وباسم. یعنې د ورځې 6 ساعته 7 ساعته زه چې ورزش کې ځای کوم د هغو 15 دقیقو لپاره چې هلته باید زه ښه نتیجه ورکړم. ماته ډېره سخته ده، او په دې مطمئن یم چې خلکو زه ګران یم، افغانستان پرې ګران ده. ټول داسې یو هیجان حالت کې دي، خوند هم هیجان حالت کې وخت چې سخته وګټي د هغې خوند زیاتره وي. نو انشاءالله ژمنه کوم چې تر هغې زه شما لرم، توانایي لرم، نو زه به مبارزه وکړم. موږ ستا په وړتیا، په استعداد پوره باور لرو. ملګرو د هوتک صاحب دا څنګه چې دغه لباس او جامه او خوی خواص وینئ، تر دې هم زیات عجز دی چې دا د لوبغاړي پرمختګ کې مهم رول لري. ډېری ورزشي لوبغاړي چې لږ وځلیږي یو ډول پوک سي، ګرچې دا کار د ګټې په ځای تاوان نه کوي، ډېر تاوان کوي. افغانستان یو خدا ده چې د انسان وجدانا شخصیت نه باید دا ومني چې زه د دغه انسان څخه غوره یم یا زه بهترین یم. هېڅ وخت نه. خدای پاک ویل ته ځان ټیټ وکړې زه به تا جګ کړم، او ته چې ځان جګ بولې دا ډېر غلط کار ده. اکثر ورزشکاران یا هغه انسانان په هر رشته کې چې دي هغوی چې کبر کوي، ځان لوړ بولي یا کبر کوي، نو هغه سخت ماتو سره مخ وي. که فکر کړی ډېر داسې خلک موږ لیدلي دي، او زه هغه فطرتاً داسې یو عاجزي ما خوښېږي. او نور ژوند مې ساده ده، داسې به م نه ډېر ساده به م نه، خو خیر ګزاره کوو. نه ډېر ښه ده. البته یو خو هغه خپل حیثیت هغه ویلو ساتل دی چې په هغه خپل ډګر کې باید ته پورته واوسېږې او د نورو سره سیالۍ لپاره وطنوالو باندې همدا جزي هر څه دي. ستا وروستی پیغام اورم. ډېره مننه د ټولو ځوانانو د بریا په هیله. ځوانان باید قوي اوسي او مایوس نه سي. ځوانانو ته فقط کوچنی پیغام چې وطن مو خپل ده، په ګډه جوړو او قوي اوسئ، مایوسیت نه لاس واخلي. ډېره مننه. آزادو سیالیو با استعداده وړ د افغانستان په ورزشي ډګر کې ښه استازی احمد علي هوتک را سره و چې مرکه یې را سره کوله. موږ به دغسې ښې برنامې ستاسو لپاره د ځانګړو اتلانو سره نورې هم لرو. له موږ سره اوسئ او یو ځای به یو. ډېره مننه.